Ya barayın şimdi. Sabır kamera kapas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. میرویس سلیم د ننګرهار د خلکو ولسي جرګه کې استازی نن مونږه د ولسي جرګې د ریاست لپاره داخلي ټاکنې درلودې داخلي ټاکنو په جریان کې یو مشکل را پیدا شو چې هغه دا و چې جناب اصولي صاحب اعتراض وکړ چې دلته یو ورقه سپینه اچول کېږي او د اصلا رای په دوه ورقو کې راځي چې یو سپینه یو د عکسونو د رای ورکوونکو پاڼه درې رای دغلته خلکو وړي زه ویډیو هم لرم اسناد هم لرم اسناد دا هر شی موجود دی دا رای د باندې وړي دا اعتراض باندې اهمال وشو چا په دې اعتراض غږ ونه کړ کله چې نتیجه راغله د هغې نه مخکې رئیس صاحب جناب علي موقت رئیس صاحب لقانپور صاحب اعلان وکړ چې 140 رای وبخښئ 240 رای نصاب دی چې د هغې نیمایي کېږي 240 رای وبخښئ 140 رای کېږي فقه کې وایي چې القدم یدرک علی قدمه اول اعلان یې 240 کړی دی او د هغې نیمایي چې پنځه جمع چې 140 کېږي یوه خبره دویمه خبره امضا شوې چې دا امضا شوې رایې په جدولونو کې چې دي هغه 240 رایې دي چې د هغې نیمایي بیا هم 240 رایې ثبت شوي دي چا چې وړي هغه د باطل په حساب کې راځي چا چې غلا کړي هغه د باطل په حساب کې راځي نورې خبرې کې وکړم نو بیا به ملت هم خفئ تالار به هم خفئ داسې لوبې په دې پارلمان کې او داسې ظلم کېږي چې په کاربلا کې هم نه ده شوی وسوات نو دا په لحاظه دا حساب پوره کېږي نه سبا ته بل راوند ته ځو او که بل راوند ته نه ځو نو پارلمان به دروازې بندې پاتې شي جواب به هغه څوک وي چې سر به خود فیصلې کوي السلام علیکم ورحمت الله Vay kitap alabilir ki. Alabilir mi? Sabır. Hayır, kamera pas. Sabır kamera. اصلا ما زورواکي د مځکې په غصب کې لیدلې وه د وطن په چور او تالان کې مې لیدلې اما زورواکي په ولسي جرګه کې او بیا د ملت د سرنوشت سره په دې ډول لوبې کول دا اول ځل دی چې د غلو له طرفه په افغانستان کې اجرا کېږي او د افغانستان په ولسي جرګه وګورئ تاسې اصلا د ولسي جرګې د نن ورځې نصاب امروزی ولسی جرگه از روی ورقهای رایدهی که تقسیم شدن که امضا شده کلشان 247 نفر است 240 نفره کسانی که رای استعمال کرده است 244 نفر و یک رای سفید دیگر که من قبل از او اعتراض کردم که دوستان میبراین $10,000 تقسیم میکنن بعضی ها در تشنابا میرن از تشنابای ورقا را به یک شکل از اشکال میبرن ما اعتراضم کردم $3 میلیون تقسیم شد در ولسی جرگه به هر صورت اما بدبختانه وقتی که رای حساب می شود من قبول می کنم که من 55 رای گرفتم من 55 رای اما رحمانی 123 رای گرفت ضرورتش 124 رای بود یک رای کم هست رئیس نیست انتخابات میره به دور 2 فیصله معینمی است به زور هر کسی در ریاست ولسی جرگه میشینه باز ما هم رئیس هستم دستای ما هم بند نیست اگر به خاطر مردم افغانستان کسی کار میکنه امرویش کار میکنیم اگر به زور از زور کار میگیره امرویش به زور پیش میره شام گرد بزنه که شام باید گرد بزنه
या बरं مهرباني جمدو آماده ډېر زیاته مننه تاسو د سي جرګې د موقت اداري پلاوی په اصطلاح مشرانې وایي او دغه جرګې تخنیکي چارې انتخابات تخنیکي چارې نن چې کله دوم راوند ټاکنې د دوو نمایندانو ترمنځ د ریاست لپاره وشوې نصاب څومره و هغه کوم نصاب تاسو اعلان کړه هغه نصاب څومره او 50 جمعیو ته څومره ته اړتیا وه چې یو نومان 50 جمعیو پوره کړي هغه بریالی اعلان شي بسم الله الرحمن الرحیم 200 حاضر وکیل صاحبان وو او د هغه د جملې څخه 50 جمعیو یو سل څلرویشت رایه کېده خو من رحمان رحماني یو سل درویشت رایه وړې ده بنا نصاب پوره نه دی 50 جمعیو پوره نه دي او انتخابات هم ده ستاسو رئیس ول د مسله به رئیس اعلان کړي موقت هغه په پورې اړه لري خو هغه تخنیکي مسایل چې زموږ په لاس کې وه هغه څه چې موږ ته معلوم وه هغه 50 جمعیو نه دي پوره سوي انتخابات هم ده